بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض احترام مجدد از اینکه شما میبینین برادر بزرگوار ما تکر صاحب، برادر بزرگوار ما بو صاحب یک جای هستیم، ما چند بعد تلفن های شما رو میگیریم و ما میخوایم که تکر صاحب بزرگوار صحبت خود خلاص کنه و دکتر صاحب بور موضوعات روز انشاءالله ما شما صحبت میکنیم و ما میخوایم که قسمت زیاد وقت به شما خواران برادران بتیم که اگر شما سوالای دارین سوالایتان میتونین شما پرسان کنین. تکر صاحب مهربانی سه. مننه. اوس په موجوده وخت کې چې افغانستان کوم ستونزو سره لګیا دی مخامخ کیږي، نو که مونږ په دې باندې لږ په تفصیل سره غور وکړو، نو د افغانستان جیو سټریټیجیک لوکیشن داسې دی، جغرافیایي او ستراتیژیکي چې کوم د لوکیشن دی چې په 19مه صدۍ کې د زار روس او د برطانوي استعمار په منځ کې د ګریټ ګیم په ذریعه لوبه چې کومه وه دا د هغوی په منځ کې وه، خو میدان جنګ چې کوم نو د افغانستان په سینه باندې و. بل طرف ته په موسمي وخت کې بین الاقوامي دنیا ته او ډېرو ملکونو ته د هغوی د سکیورټي مسله ده، نو ځکه دغه مختلف ملکونه د افغانستان د جیو سټریټیجیک چې کوم لوکیشن دی په هغې کې هغوی د خپل سکیورټي دپاره خپلې ګټې لټوي. لکه امریکا هغه وایي چې یاره په دغه ریجن کې د القاعدې د دوی چې څه سټرې دي دا دې ختم شي او القاعده د هغې نه دې مونږ ځان خلاص کړو. بل طرف ته هغه وایي چې افغانستان دې دوباره د بین المللي د هغې ګروپونو ټیرریستي ګروپونو بیا اماجګاه جوړه نه شي چې هغوی دلته ناست دي او د دې ځای نه هغه لګوي په ټوله دنیا کې خپل غلط کارونه او دهشتګردۍ کوي. بخښنه غواړم. بل طرف ته پاکستان څه وایي؟ پاکستان دا غواړي دا کوشش کوي چې په افغانستان کې دی د هندوستان چې کوم اثر او رسوخ دی دا دی یا ختم کړي شي او یا د ده مخنیوی وکړي شي او په افغانستان کې دی یو داسې دولت منځته راشي چې هغه د پاکستان په ګټو باندې تمامیږي. بل طرف ته هندوستان څه وایي؟ هندوستان دا وایي چې په افغانستان کې دی د پاکستان هغه پخوانی لکه د طالبانو په وخت کې هغه اثر رسوخ پاتې نشي چې دی دلته په افغانستان کې جهادیان تیاری او رمال تیارلیږي او په کشمیر کې هغوی خپله دهشتګردي کوي. بل طرف ته ایران څه وایي؟ ایران وایي چې موږ دا نه غواړو چې په افغانستان کې دی د امریکې ډېر زیات ټایم پاتې شي او دلته د دوی خپل دغه قیام نه دوام ورکړي. خو بل طرف ته هغه دا هم وایي که چېرې ناګنه په افغانستان کې حالات خراب شي نو بیا به دلته د ډرګ ټرافیکنګ هم شروع شي او بیا به د مهاجرینو یو بوج په موږ باندې راشي. بل طرف ته چین لګیا دی هغه هم خپلې معاشي ګټې لټوي، خو یو طرف ته هغه دا هم نه غواړي چې ګینې په دې سیمه کې د امریکایان پاتې شي، خو بیا دا هم سوچ کوي چېرې د دوی چې لاړ شي نو د هغوی چې کوم علاقه ده ګزنجیان چې په هغې کې مسلمانان دي او هغې کې چې کوم د دولت خلاف کارونه کیږي ځکه چې دغه خلک چې کوم دي دغلته ګیس هم شته، دغلته تیل هم شته، دغلته معدنیات هم شته، نو هغه وایي چې مونږ د ازبکستان او د قزاقستان په شان چې مونږ ازادي غواړو خو د اسلامي سټیټ په نوم باندې، نو هغه د دې نه هم یېرېږي چې یاره دغه مسلې راته جوړ نه کړي. دلته روس دی، روس وایي چې مونږ هم دا نه غواړو چې په امریکا دې په افغانستان کې ډېر وخته پورې ایساره شي. خو بل طرف ته هغه دا سوچ کوي که ناګناه د امریکې د وتلو نه پس بیا حالات خراب شي او یا هغه حالات راشي چې کوم په کال 1990 کې د هغې نه پس چې کوم حالات په افغانستان کې جوړ شو نو د هغوی سره دا یاره ده چې زموږ دا کوم اسلامي ریپبلیکس دي لکه چچنیا، ینګوشیتا او تاتارستان، داګستان، نو دلته به بیا همدغه تنظیمونه چې کوم په افغانستان کې د مخکې نه لګیا تربیه کېږي هغوی ته به دا خلک بیا دغه اور ته بیا لمن وخي. دلته مرکزي اسیا ده چې د هغې د افغانستان د خلکو سره نسلي یو تړون دی، د هغوی دا هم نه غواړي چې په افغانستان کې دی د دوی د تلو نه پس د امریکې د تلو نه پس په افغانستان کې دی یو ایتنیک داسې مسلې جوړې شي چې هغه بیا به موږ ته مسلې جوړېږي. دلته د ایران او د سعودي عربیا په منځ کې اختلافات دي خو میدان جنګ چې کوم دی نو هغه افغانستان دی. نو په دې وجه چې دې ټولو
هغه جیو سټریټیک سچویشن ته ګورو نو د ټولو خلکو خپلې ګټې دي په افغانستان کې خو د هر یو کس ګټه چې کومه هغه د بل سره تصادم خوري نو دغه وجه ده چې په کار ده چې افغانستان کې دا خلک چې کوم خلک هلته ناست دي چې د دوی په کومک سره مونږ په افغانستان کې خپلې ګټې چې کوم دي د افغانستان د سټیبلیټي د په افغانستان کې د امن د راوستلو دپاره چې کوم کارونه دي چې هغه مخ په وړاندې باندې بوځو دویمه ستونزه څه ده دویمه ستونزه دا ده چې افغانستان چې کوم دی هغه د کال 2009 تر اوسه پورې په بیروني کومکونو باندې روان دی خو دا کومکونه به تر کوم حده پورې وي ځکه چې ورلډ بانک دا خبره کوي چې دلته دا کم معدنیات دي او دا کم منرلز او دا کم ګیس او دا ټول نور کم شنې دي دا که په افغانستان کې امن راشي نو دا به د کال 2013 نه پس د دې نه فایده اخیستل کېږي نو په دې وجه امریکا لګیا ده یو نوی دغه شروع کړی دی هغه دا وایي چې دلته د نیو سلک روټ جوړ شي چې هغه به مرکزي اسیا او جنوبي ایشیا هغه به سره په خپل منځ کې ګنډي چې هغه په څه باندې ګنډي هغه به په انرژي پایپ باندې پایپ چې کوم جوړېږي هغه باندې به کېږي هغه به په روډونو باندې کېږي او هغه به ریلوے ټریکس باندې کېږي چې هغه به د افغانستان په سینه باندې تېرېږي نو دغلته به چې دا لارې جوړېږي نو د دې په سایډونو باندې به لوی لوی ښارونه جوړېږي هوټلې به جوړېږي انډسټریل سټیټ به جوړېږي چې هغې سره به افغانستان ډېر مخ په بره باندې لاړ شي خو هغه د وخت انتظار دی چې دا به لغونته کې وخت اخلي نو د دې وجې لپاره د ورلډ بانک او انټرنیشنلي مونیټري فنډ هغوی دا وایي چې افغانستان ته کم از کم پر ایر د کال 7.2 بلین ډالرز پکار دي چې مونږ د کال 2022 پورې دوی مونږ په دې طریقه باندې دوی سره کومکونه وکړو ځکه چې افغانستان په خپله کمزور دی او دا څو مسایل چې کوم دي دا مسایل به هغه یوازې سره مخ په وړاندې باندې بونځي بل طرف ته د امن خبره ده اوس امن دی ډېره صحیح خبره ده چې په افغانستان کې امن راشي هغه زمونږ طالبان چې کوم دا غواړي یا د حقاني نیټورک کسان چې کوم ټوپک غورځوي وایلنس پرېږدي او د القاعدې سره خپل تړون خلاصوي او د افغانستان په مین سټریم د پولیټیکل چې کوم دی هغې ته راننوځي ډېره د خوشحالۍ خبره ده هغوی دا کوشش وکړي چې مونږ خپل دا جنګ ځپلی وطن افغانستان دا مونږ د خپل وروڼو سره اوږه په اوږه ځو او دا جوړو ډېره د خوشحالۍ خبره ده پکار ده چې داسې طالبان داسې کسان دوی ته ښه راغلاست وویلی شي او دا هم د دې خبرې بچي دي او هم دوی به د عمل جوړوي خو هغه طالبان یا هغه د حقاني نیټورک کسان یا نور د شرګن تنظیمونه چې هغه د بیروني ملکونو په ایجنډا باندې کار کوي لکه د پاکستان د عیسائی په ایجنډا باندې کار کوي او یا د ایران په ایجنډا باندې کار کوي نو بیا بحیثیت د کوزې پښتونخوا د یو پښتون په حیثیت زه دغه کسان دا زه داسې کړم لکه څنګه چې پنجابیان دي ځکه چې پنجابیان هم لګوي په افغانستان کمزوري کوي پنجابیان هم لګوي د افغانستان ورانوي او دا خلک هم د دغې پاکستان د عیسائی او د ایران د دوی د ګټو دپاره په افغانستان کې خپل حل ځلې کوي نو ما دپاره بیا دوی کې څه فرق نشته لکه د اجمل خټک بابا خبره و چې نشه د استبداد لري په سر کې ما ته یو دی که مغول دی که افغان بله خبره داسې چې بطیر صاحب خبر وکړه چېرې پاکستان مسله څه ده د پاکستان مسله دا ده چې پاکستان د بل په ځمکه باندې جوړ شوی دی لکه پاکستان چې جوړ شو د افغانستان په ځمکه جوړ شو د بلوچستان په ځمکه جوړ شو د سندیانو په ځمکه باندې جوړ شو او هلته د بنګالیانو په ځمکه باندې جوړ شو د بنګالیانو بهادر خو خپله ازادي واخیسته پاتې شوه زموږ خبره نو پاکستان همیشه دا کوشش کوي او په دې دا کې چې دا پښتانه او دا بلوچ ته دوی ته کله مکمله وي دوی به زمونه ځي هلته په کراچۍ کې چې کوم کسان دي د مهاجر چې راغلي دي د هغوی هم یو سترګه په پاکستان دی او یو سترګه په ازادۍ باندې ده نو په دې وجه پاکستان لګیا دی د پاکستان دا ټول پروګرام چې کوم دی دا د پاکستان آرمي د پاکستان اسټابلیشمنټ او د پاکستان جوډیشري دوی دا ټول پاکستان دی قبضه کړی دی او زمونږ د کم پښتانه بلوچ او چې کوم ماینورټیز دي مونږ د دوی یو قسم یرغمال یو ګینې یو خبره زه دلته بله کوم ګوره په 2000 او په 2012 کې په پاکستان کې چې څومره دهشتګرد بمونه خلاص شوي یو نو په هغې کې د 15% په کوزه پښتونخوا کې خلاص شوي دي او 80% خلک د ټول پاکستان څومره شي هغې کې کوزه پښتونخوا پښتانه مړه دي په بلوچستان کې 30% چې کوم دي نو هغه بمونه خلاص شوي دي او 60% خلک پکې مړه دي اوس دلته ډېره سوچ خبره ده
بلوچستان 9% آبادي د پاکستان، پښتانه د 14% پورې آبادي ده، پنجابیان 15% آبادي ده، خو په پنجاب کې په کال 2012 کې یو بم خلاص شو چې 15 کسان پکې مړو، ځکه چې دا ټول کارونه دا د پاکستان د آیسای، د پاکستان د فوج او د پاکستان د اسټابلیش په ایما باندې کېږي چې هغوی دا کارونه کوي. نو چونکې دا 80% پنجابیان دي، نو هغوی خو په خپل پنجابیان چې کوم دي نو هغه نه دغه کوي، هغه نه وژني. نو نتیجه دا ده چې په ټول پاکستان کې اور بل دی بغیر د پنجابه، ځکه چې پنجاب چې کوم دی هغه پاکستان دی او پاکستان پنجاب دی. پنجاب د پاکستان محل دی او دا نور 3 صوبې چې کوم دي دا د دوی سروین کوارټرز دي. نو په دې نورو صوبو کې اور بلېږي خیر دی، خو چې پنجاب پارامي. بل طرف ته په دغه کې په افغانستان کې چې دوی کم جنتکارونو ته د هغه وخت لاس ورکړی دی، لکه دغه ډېره ښکلې خبره کوي. دا یو لیکوال دی، ژورنالیست دی، دغه نوم دی فرهاد علي خاور. هغه د مخ ورځو کې په اخبار کې یو سټیټمنټ ورکړی. هغه وایي زه نصیر الله بابر سره ملو شوم چې کله هغه وایي چې زه لا ریټایر شوی نوم جرنیل وم، نو په هغه وخت کې وایي زه ذوالفقار علي بټو وایي راوغوښتم. وایي ما ته وایي چې کال 1993 را روانه ده، 100 کاله برابرېږي د ډیورنډ لاین او دا لګیا دي افغانستان به مطالبه کوي. نو په افغانستان کې اور لګول شروع کړي. نو نصیر الله بابر وایي دغه لیکلي پراته دي په اخبار کې راغلي. وایي نصیر الله بابر وایي چې ما کار شروع کړ، نو زما اولنی ملاقات په بالاحصار کې ګلبدین حکمتیار سره، احمدشاه مسعود سره او استاد رباني سره وشو. دا لکانو نو دوی له مونږه پیسې هم ورکړې او 3 ټوپکې چې هغې ته په کوزه پاکستان کې سرپوښ هم وایي او لس ورځې مې ورته وایي دا مو راورکړل. نو په افغانستان کې مونږ اور لګول شروع کړل او په هغې کې مونږ کامیاب هم شو. خو داسې اور هم په افغانستان کې ولګو چې روس هم پکې شوروي اتحاد هم پکې وسوځېد. نو هغه وایي چې دا د پاکستان حکومت سره او سره دا زما یو خدمت دی چې ما داسې کار وکړو چې افغانستان کې به چرته هم دا طاقت پیدا نه شي چې هغه د ډیورنډ خبره من سره وباسي او د پاکستان خپلو علاقو تپوس وکړي. نو په دغه وجه باندې حالات داسې دي چې موږ دا پکار دي چې موږ دا ټولې خبرې راښکاره کړو، ځکه چې په موجوده وخت کې هم د ناټو، د امریکې، د ټول فوجونه دغه د ایساف چې کوم ملکونه دي دا د تېر شویو 6 کلونو نه لګوي او پاکستان ته وایي چې موږ سره طالبان او حقاني ټرور په ټیبل ټاکس باندې کېنوي، ځکه چې موږ په دغه جوړو په افغانستان کې امن دپاره خبرې ترې کوو. خو پاکستان دا نه غواړي، ځکه چې پاکستان وایي چې دا به د شوروي دغه چې کوم کسان دي د امریکې د فوج دی یا د ناټو چې کوم فوج دی چې دوی وځي، نو دا خلکو موږ دا په افغانستان کې د خپل پراکسي وار دپاره استعمالو او زموږ به دا کوشش شي چې افغانستان کې بیا هغه اړې ګړې شروع شي چې کوم د کال 1990 کې په افغانستان کې شروع شوی. ډیره مننه تکر صاحب محترم. با عرض احترام مجدد به طور خلاصه شما آگاه هستین که ما افغانستان رفته بودیم چند ماه پیش و با تمام برادرها و خوارای خود افغانستان گپ زدیم. ما براتون اطمینان میتونم که 99% مردم افغانستان طرفدار حل مسئله خط دیورند است. 99%. و دیگه ما از برادران ولایت غیور لوگر ما تشکر میکنم. وقتی که ما اونجا رفتیم اونا میهمان‌نوازی کردن و حال شنیدیم که تمام برادرای عزیز ما در ولایت لوگر با پا خیستن و تمام نوکرای آیسای از ولایت کشیدن. دیگه ما به شما تبریک میگم. و دیگه ای که موضوعات برادران طالب ای که تحریک طالبان وقتی که با وجود آمدن، هدف مرام تحریک طالبان است که حکومت پاکستان غیر قانونی میدانه و میخواهد حکومت پاکستان از بین بره و سر تا سر پاکستان به اصطلاح شریعت اسلامی به چرا که شما میبینین ما قانونی که فعلا قانون اساسی پاکستان بساس قانون انگلیسا در پاکستان پیش برده میشه و ای که دولت پاکستان میخواست به همراه تحریک طالبان صحبت کنه. اولین شرط نواز شریفی بود که ما بساس قانون اساسی خود برادرای تحریک طالبان ما صحبت میکنیم. صحبت های ابتدایی انجام یافت
اما کدام نتیجه نگرفت. برای ازی که خواسته های تحریک طالبانی بود که باید از قبیله ها عسکرای پاکستان برای و دیگه صلح در اوج بیاید و چیزی که ما میخواهیم او است که خواسته های مردم، خواسته های افغانای ما پذیرفته شده. ای که پاکستان میخواهد که به امریکا نشان بده که تمام پرابلم و تمام موضوعات تروریسم از تحریک طالبان میاد، در حالی که حقیقت نداره. تحریک طالبان تنها میخواهد که دوباره موضوع خط دیورند نلفظ شود و افغانا آرامی داشته باشه و حق مردم افغان به افغانا داده شود. ای که پاکستان راهنمایی میکنه امریکا را و امریکا توسط طیاره‌های بی پیلوت بعض مناطق و لیدرهای تحریک طالبان را از بین میبره و ایست که همی پلانگذاری که تحریک طالبان میکنن در مقابل اهداف خود، یعنی اهداف قانونی خود در داخل خاک دیورند و پلانگذاری از اونها را به اصطلاح بی ثبات میسازه. دیگه به این ترتیب ما از تمام برادرای طالب خواهش میکنیم که شما ببینید، هر کس، هر افغانی، هر پشتونی که قانون پاکستان طرفداری میکنه یا با پنجابی ها کمک میکنه، به اصطلاح ظلم و ستم بالای برادرای افغان خود میاره. شما اگر همی کمکی که دولت پاکستان و پنجابی ها از برادرای افغان میگیرن، اگر همی کمک برشان داده نشه و این وظیفه لیدرای افغانای مزدو مناطق، پاکستان باور کنین که یک مملکت بسیار عاجز خواهد بود، هیچ چیزی نخواهد کرد مقابل افغان ما. به این ترتیب ما میخواهیم که یک افغانستان واحد قراره که تکر صاحب و دکتر صاحب بور گفتن، ما یک افغانستان واحد با وجود بیاریم، سلطه پنجابی ختم بیافته، سلطه افغانی با وجود بیاد. شما ببینید قراره که تکر صاحب گفت در تمام پنجابستان حتی به سر سوزن اوجا بیامنیتی نیست و اونا تماما بیعدالتی، کشت و کشتار در مناطق افغان نشین ما و مناطق بلوچ ما با وجود آورده که به این ترتیب ما به تمام دنیا، خصوصا ما به برادرای افغان خود میگیم در اون طرف خط دیورند، دشمن اصلی تان امریکا نیست. ما در امریکا زندگی میکنیم، بهترین مردم هستن مردم امریکایی. شما ببینید که تعالی ترقی دین اسلام در خود امریکاست و تمام بدبختی ها، تمام کشت و کشتار از طرف کی میه و تمام سیاست دوگانگی از طرف دولت پاکستان و آیسای در اون مناطق تطبیق میشه و حال فعلا تمام دنیا از این موضوع آگاه شده که پاکستان یک مملکت دروغگوی، درویه، یگانه هدف مرام از اونا پالیسی خود پنجابی پیش بره و مفاد پولی بر خود به وجود بیاره. ما میخواهیم که تلفن‌های شما را بگیریم بعد از اینکه دکتر صاحب صحبت کردن و ما از برادرای خود یا خواره خود میخواهیم اگر میخوان یک ساعت یا 2 ساعت اسپانسر کنن با استودیو تلفن کنن. دکتر صاحب شما صحبت‌های تکر صاحب شنیدین؟ بله من میخواستم در تایید صحبت‌های مشعل خان و شما عرض کنم که اولا بلوچستان قبل از استعمار انگلیس همیشه یک کشور مستقل بوده، یک دولت مستقل بوده که در زمان استعمار انگلیس، وقتی که انگلیس ها اومدن اونجا، ما در بلوچستان حکومت خانات کلات داشتیم که مشعل خان اشاره کردن که از تقریبا 480 تا 1948 یک سلسله پادشاهی بوده که بر کل بلوچستان از تنگه هرمز گرفته تا رود سند که مرز تاریخی بلوچستان بوده با شبه قاره هند حکومت می‌کردند و به همین جهته که فرهنگ، زبان، آداب بلوچی در تمام این منطقه رایج بوده و هست. و البته همونطوری که میدونید استعمار انگلیس منجر به تقسیم بلوچستان
و اشغال بلوچستان در سال 1948 به وسیله ارتش پاکستان شد که البته میدونید حتی خود محمد علی جنا استقلال بلوچستان در اول به رسمیت شناخت دولت پاکستان، ولی برخلاف این قولشون بلوچستان اشغال کردند به زور اسلحه. این از نظر تاریخی. و دوم که از نظر تاریخی هم همیشه بلوچستان و افغانستان متحد بودند از نظر سیاسی، از نظر نظامی، و بین اینا معاهداتی هست که هنوز در تاریخ از نظر تاریخی ضبطه. و ثالثاً روابط افغان و بلوچ یک روابط تاریخی فرهنگی هست که زبان از نظر فرهنگی افغان‌ها و بلوچ‌ها از نظر فرهنگی، از نظر زبانی، از نظر جغرافیایی اینا خیلی خیلی به هم نزدیکن و پنجاب بیشتر با شبه قاره هند مرتبطه تا به بلوچستان و افغانستان. بعد هم این مبارزات آزادیخوانه ملت بلوچ بعد از اشغال بلوچستان به وسیله پاکستان از همون زمان شروع شده و دنباله همون مبارزات هست که دوباره استقلال بلوچستان برقرار بشه و این 100% ادامه خواهد داشت و تا چون حق با ملت بلوچ از نظر حقوق بین الملل، از نظر منشور سازمان ملل، حق تعیین سرنوشت ملت ها به رسمیت شناخته شده و ملت بلوچ هم طبق قوانین بین الملل مستحق حق تعیین سرنوشت هستند، سرنوشت خودشون هستند. تنها خواست ما از جامعه بین المللی و اینه که در بلوچستان و همچنین برای در پشتونستان یک رفراندوم بشه زیر نظر سازمان ملل که از ملت بلوچ بپرسن که آیا اینا میخوان جزء پاکستان باشن یا میخوان مستقل باشن. و من قول میدم که 99% ملت بلوچ خواهان استقلال خواهند شد. ما میخوایم همچین رفراندومی، تنها راه مسالمت آمیز این مسئله هست، برگزار بشه، اونم زیر نظر سازمان ملل و به رأی مردم بلوچ، ملت بلوچ احترام بگذارند. این خواست ماست، یک خواست که از طریق خیلی مسالمت آمیز این مسئله حل خواهد شد. همونطوری که تمام کشورهای پیشرفته و متمدن به این امر قبول دارند. مثلا فرضاً الان در خود انگلیس که الان 350 سال از وحدت اسکاتلند و انگلیس میگذاره که یک دولت تشکیل دادن، ولی الان پارسال نشستند با هم صحبت کردند و انگلیسا به عنوان یک ملت متمدن به خواست اسکاتلندیا تن در دادند و قراره که امسال رفراندوم بشه در اسکاتلند که اگر ملت اسکاتلند بگن ما میخوایم مستقل بشیم، دولت انگلیس اینو قبول کرده. ما میخوایم که پاکستان هم و اون دولت‌های دیگه در اون منطقه باید این حق تعیین سرنوشت این ملت‌های دیگه قبول بکنند. اگر همچین مسئله پیش بیاد، این مسئله به صورت طبیعی حل خواهد شد. ما با پنجاب همسایه هستیم، قرنها باشون رابطه داشتیم و روابط بسیار خوبی دوباره خواهیم داشت. مشکل اینه که این دولت پاکستان یک دولت نظامی و عسکری است. قدرت در دست ژنرال ها و ISI هست و اون دولت های مثل آقای نواز شریف اینا هیچ قدرتی ندارند و به این جهت اینا به عنوان در بلوچستان به عنوان
یک منطقه اشغالی، یک منطقه مستعمره نگاه میکنند که ثروت‌های اون غارت بکنند، بلوچ‌ها را قتل عام بکنند و الان هم میخواهند که همون بلایی را که سر بلوچستان آوردند سر افغانستان بیارند و افغانستان به عنوان منطقه نفوذ خودشون در بیارند و تمام این کشتارها و رنجه هایی که ملت برادر افغانستان در ظرف این 30 سال متحمل شدند نتیجه همین سیاست های متجاوزانه ارتش پاکستان هست. این و بعدم یکی مسلم هست که همونطوری که مشعلان اشاره کردن بلوچستان 48% مساحت پاکستانه و غنی‌ترین منطقه هست از نظر منابع طبیعی، نفت، گاز، کرومیت، مرمر، طلا و 1000 مایل هم با دریا مرز داره از تنگه هرمز تا کراچی. و الان ملت بلوچ و ملت پشتون از نظر اقتصادی عقب افتاده ترین مناطق دنیا هستند. مردم بلوچ، ملت بلوچ و ملت پشتون از نظر رفاه، از نظر تحصیلات از تمام دنیا عقب نگه داشته شدند به خاطر همین سیاست‌های استعماری پاکستان. اگر بلوچستان به استقلال برسه و بتونه همونطوری که روابط تاریخی داشته با افغانستان اون روابط با هم حفظ بکنن و از نظر اقتصادی من به شما یعنی تمام امکاناتی هست که افغانستان و بلوچستان جزء پیشرفته ترین، مرفه ترین، سیرترین مردم ملت های دنیا باشند. و همونطوری که من قبلا عرض کردم چون اینا علاوه بر علایق تاریخی و اتحاد سیاسی و نظامی که داشتن، اینا از نظر اقتصادی هم یک واحد اقتصادی هستند که همدیگه را مکمل میکنن. شما میدونید که تمام این پایپلاین های لوله های خط نفت و گاز از آسیای مرکزی باید از طریق افغانستان رد بشه. تمام این ریلوی راههای ترانزیتی باید از افغانستان رد بشه و باید از طریق بلوچستان که نزدیکترین راه به آسیای مرکزی هست به دریا برسند. این خودش اقتصاد افغانستان و بلوچستان شکوفا خواهد کرد و از یک طرفی به آسیای مرکزی، کشورهای آسیای مرکزی هم فرصت میده که منابع انرژیشون، کالاهایشون به بازار آزاد، به دنیای آزاد بفرستن. اینه که واقعا استقلال بلوچستان و پیشرفت و تقویت افغانستان لازمه حیاتی پیشرفت هر دو ملت افغانستان و بلوچستان هست. بله. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحبگل از صحبتایتان. بسیار لطف و مرحمت کردین. په خلاصه توګه تکر صاحب تاسو غواړئ کومه خبرې وکړئ تاسو نه دي کړې؟ متین صاحب دلته یو بله خبره نه سبا ډېره زیاته ګرمه ده او هغه خبره ده BSA Bilateral Security Agreement. نو که په دې موږ لږ سوچ وکړو نو د دې نه مخکې یوه معاهده د کرزی صاحب او د اوباما په منځ کې شوې وه چې د هغې نوم و Strategic Partnership Agreement. او د هغې چې کوم مین خبرې دي هغه دا دي. یوه دا وه چې امریکا او د افغانستان په منځ کې به ډېر نږدې اړیکې وي او امریکا به د افغانستان د سټیبلیټي او د هغه د دفاع دپاره هلې ځلې کوي. دویمه خبره دا وه چې افغانستان کله چې عسکر روزي نو افغانستان کې به دننه
حالات چې کوم دي هغه د افغان نېشنل سکیورټي فورسز په حواله کیږي. نو د هغې دپاره به د پیسو، هغوی دپاره به د اسلحې او د هغې دپاره به د ټریننګ ضرورت وي. نو د هغې دپاره چې د کومو پیسو ضرورت وي هغه امریکا به دا کوشش کوي چې هغه به د دې پیسو بندوبست کوي. دریم دا ده چې میجر نان ناټو الای دا که امریکې دا کوشش چې دا د افغانستان دا حیثیت واخلي، نو که چېرې د افغانستان دا سټیټس جوړ شي نو افغانستان به د امریکې نه اسلحه هم اخیستې شي او افغانستان ته که امریکا ډونیشن ورکوي د اسلحې نو هغه به هم مطلب دا دی چې په هغه کې بس مسله نه وي، هغه دوی اخیستې شي. بله خبره دا ده چې مستقل به افغانستان دغلته خپل بیسز نه لري. نو دغه خبره دا خبره په هغې کې نه وه مطرح شوې چې افغانستان کې به فوج پاتې کیږي او که پاتې کیږي نو څومره به پاتې کیږي. دا دوی بایلیټرل سکیورټي اګریمنټ ته دا خبره دوی پرېښوه. نو هر کله چې دا اګریمنټ شو نو هغه وخت کې کرزی صاحب لویه جرګه راوخته چې په هغې کې 2013 کسانو په هغې کې شمولیت وکړه او په هغې کې هغوی د هغې مرسته وکړه او بیا چې پارلمان ته لاړه نو 180 کسانو د هغې مرسته وکړه او 4 کسانو د هغې مخالفت وکړو. خو چې بیا خبره BC ته راله نو په دغه وخت کې یو 2 ستونزې راووتې. یوه دا چې په افغانستان کې به د شپې بریدونه نه کیږي او دویمه چې کومه ستونزه وه هغه دا وه چې پاکستان کې به په افغانستان کې چې کوم جیلونه دي او کوم نور ډیټینشن سنټرز دي چې په هغې کې قیدیان دي نو هغوی به دغه نه کوي، هغوی به د افغانستان دولت ته په حواله کوي. نو څونه پورې چې دغه د ستونزو خبره ده د بریدونو د شپې نو هغه فیصله تقریبا دا چې شوې ده ځکه چې هغوی دا وایي چې موږ به دا بریدونه نه کوو او دا بریدونه که کېږي نو دا به د افغان نیشنل سکیورټي فورسز کوي. بل د هغې نه دا خبره پکې شوې ده که موږ یو قیدي د 48 غنټو نه زیات بندي وساتو نو په کار ده چې موږ د عدالت نه د هغې اجازت واخلو. نو دا مسله خو تقریبا چې کوم دا نو هغه حل ده. دا بله مسله ده چې کوم د جیلونو په حواله کولو هغه هغوی ته په حواله شوې وه خو په باګرام کې څه مسله په دې جوړه شوه چې په هغې کې 50 هغه کسان دي چې هغه نان افغان دي. نو امریکا وایي که چېرې دا قسمه خلک تاسو پرېږدئ نو دوی به زموږ ته هم خطروي، په دنیا کې زموږ ملګرو ته هم خطروي او افغانستان ته هم خطروي. خو که فرض کا دلته کې یو بله خبره هم ده چې د افغانستان چې کوم کنسټیټیوشن دی چې په 2004 جنوري کې راغلی دی نو کې یو خبره شته او هغه دا ده چې هغوی دا وایي که چېرې د رئیس جمهور د هیومنیټي خلاف څه کار وکړي یا د خپل وطن د هغې خلاف څه جرم وکړي نو هغوی ته دا حق شته چې هغوی د هغه نه تپوس وکړي. خو زه په دې بحث نه کوم. خبره داسې ده چې زموږ د ګام د ګریټ افغانستان مومنټ د ملګرو دا په دې BC باندې دا خبره ده موږ دا خپل محقق لرو چې یاره افغانستان د جرګو ملک دی، په جرګو جوړ شوی دی. احمدشاه بابا په جرګو باندې پاچا شو او یو ورځ د احمدشاه بابا باندې چا تپوس وکړو چې ته دا دومره کامیاب ولې وي هغه وایي چې ما زه څه عسکر وي زه هغه کوم. نو خبره داسې ده چې اوس هم جرګه هم راغوښته شوې وه، جرګې هم فیصله وکړله، عسکر هم دا وایي چې او دا دې دستخط کړی شي. خو که دستخط شوه ویل اینډ ګوډ، خو که دستخط نه شوه نو بیا هم په اپریل کې انتخابات دي، بل صدر به راشي هغه به وکړي او بیا به هم امریکې سره او د دې اتحادیانو سره دومره وخت وي ځکه چې 8 میاشتې ټایم دوی سره بیا هم پاتې دی د اپریل اواله تر د 31 د 31 ډسمبر 2014 پورې. نو دوی سره بیا هم دا وخت شته چې دوی په دې وخت کې چې څه کارونه هغه دوی سرته ورسوي. ډېره مننه صاحب، ډېره مننه. به ارتباط گفتار دکتر صاحب بور و برادر گرامی ما تکر صاحب، شما خبر دارین که امریکا یک پروگرام اقتصادی 300 میلیون دلاری را اعلان کرد که اقتصاد افغانستان به اصطلاح زنده بسازه و این که موضوع رای ابریشم که پیشنهاد میکنن که باید دوباره زنده شود و این که در افغانستان صلح و امنیت بیاید. موضوع مهم ما ایست که ما گریت افغانستان موومنت و برادرای بلوچ ما که یک جا شدیم و ائتلاف کردیم، هدف ما است که یک افغانستان واحد تشکیل بدیم. آرزوی ما با وجود آوردن یک افغانستان واحد و آزادی خاک و بندراست. شما باور کنین که اگر شما داخل خاک افغانستان برین به اندازه مردم افغانستان علاقمند است که این مشکل ملی ما حل فصل شود، ای که پاکستان بالای ما تعرض میکنه و تعرض کرده میره
خسته و مانده شده و از اینکه چون وقت ما نمیخوایم وقت زیاده بگیریم، ما حال تلفن های شما را میگیریم. برادرها و خواهرها اگر شما میخواین که سوال داشته باشین از برادر گرامی، شما حالا میتونین که تلفن کنین، ما تلفن هایتان میگیریم. بعد از او باز ان شاء الله موضوعات دیگری که ما در نظر داریم که راجع انتخابات افغانستان است، او رو باز ما ان شاء الله صحبت میکنیم. دکتر صاحب، برادرای بلوچ در سرتاسر دنیا به نظر شما اگر اونها یک حرکت واحده به وجود بیارن، مثل که ما افغانان را ما تشویق میکنیم که یک حرکت واحده براپرتن، مثلا ما مظاهرات را به شکل کلی و عمومی در سرتاسر اروپا و امریکا به وجود بیاریم، این موضوعی که پاکستان سر بالای افغانستان تعرض کرده میره و در این حال در بلوچستان خواهرای برادرها را کشته میرن، در این طرف سرحد هم افغانای ما را کشته میرن. ایده باید ما به توجه جهانیان بیاریم که تا کی ای دوام کنه و چرا همین جوامع بین المللی در اون طرف سیل میکنه. نه، این فرمایش شما کاملا واقعا ضروری است که این همچین کاری بشه و به این جهت من واقعا یک چیزی میتونم به شما، به خواهران و برادران افغان و به تمام دنیا بگم و اون اینه که ملت بلوچ از هر قشر و طبقه و طایفه و گروهی باشند روی یک مسئله 100% به یک مسئله ایمان دارند و متحد هستند و اون هم آزادی و استقلال بلوچستان هست. و همانطوری که شما فرمودید، اصل اینه که واقعا اینه تبدیل کرد به یک جنبش سراسری ملی و مردمی و از نظر تشکیلاتی بین سازمان ها و گروه های مختلف بلوچ یک اتحادی وجود آورد اول و صفوفشون محکمتر کرد و بعد بین برادران بلوچ و برادران و خواهران افغان. بله بفرمایید، خدمتتان هستیم. امر کنید صاحب. بله بله در خدمتتان هستیم. امر کنید صاحب. سلام علیکم. السلام علیکم برادر گرامی. امر کنید صاحب. آقای متین، برای شما سلام تقدیم میکنم و برای مهمانای گرامیتون زنده باشین صاحب. سلام نگرم تقدیم میکنم. یک سوال، یک نظر دارم، باز یک سوال از آقای تاکر دارم اگه اجازه تون باشه. بفرمایید صاحب. تشکر آقای. و ما که میبینم اوضاع منطقه را، مثلا اوضاع پاکستان و دولت که میبینم، من چون فکر نکنم که برادرای انشالله که موفق باشن، دعا میکنم که انشالله خود مختاری خودنا میگیرن و آزاد شدن برادرای بلوچ و برادر پشتون ما، برادر ماست. یک نظر دارم که مثلا در آینده من خدا کنه که مثلا نظر من فکر من خراب چی برای سوالتون کنین برادر گل. سوال من است که مثلا در آینده که من فکر میکنم افراط‌های همین تندروای پشتون که در اون طرف مرز هستن، مثلا بسیار کارهای تندروی میکنه و سوساید میکنه، کارهای خراب. من در آینده فکر نمیکنم که آینده روشن داشته باشه برادرای پشتون، به خاطر که پاکستان اتمیک داره، به خاطر اوضاع منطقه رو که میبینم. یا خدا کنه چیز نشه. بسیار زیاد تشکر. باید از افراطی خودم بسیار یک چیز کنم. بله فهمید. تشکر. میگم بسیار افراطی باید با اونا بشینه، باید با اونا گپ بزنه. زنده باشید. بخوام که آینده پشتون مثلا پشتمای اون طرف باران بشه. صحیح صاحب، تشکر. لطف کنید. زنده باشید. بله بفرمایید صاحب، ما در خدمت هستیم. بله. السلام علیکم. السلام علیکم مرورا. جو تازه بخیر. خیر است. بفرمایید صاحب. شکر الحمدلله. ولی مسعود خبر کوم. آقا مسعود صاحب سلام علیکم. څنګه خیر ده صاحب؟ تازه بخیر. سوال لري؟ شکر دا. سوال خدای لرم چې اول ته متین چې محترم در سخته په منلو سره مننه او دویم وار د مونږ ګران پښتون ورونه ټاکر صاحب نه او د بلوچ ډاکټر صاحب بلوچ صاحب نه ډیره مننه د پروګرام ته راغل. د تا نه مونږ ډیره مننه کوو، زحمت تکلیف وباسئ. زه خپله اصلا د جنوبي وزیرستان یم، په قوم مسعود یم. یما سوال ان په ډاکټر صاحب پورې تړلی دی، ان په ټاکر صاحب دی.
زه ډاکټر صاحب ته دا پیشنهاد ده اول چې ډاکټر صاحب محترم ډاکټر صاحب محترم پلیز تاسو دوړه لاړ شئ او د موږ رئیس جمهور قاضي صاحب سره ووینئ او د موږ د افغانستان د خلکو سره ووینئ د تاسو کوم نظریه ده د خلکو ته ورکړئ د خلکو په غوږو په زړه کې ور واچوئ او دویم سوال مې دا ده چې د موږ خواته کوم وروڼه دي لکه چې خصوصا په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې دا په طالبانو یا په القاعده د خوا داسې پټ کېږي راځي په افغانستان کې زه خپل مسعود یم راځي په افغانستان کې موږ ملي اردو د موږ ملي پولیس مړه کوي او د موږ دغلته خپل افغانیان مړه کوي هلته خپل مړېږي د جنوبي وزیرستان د شمالي وزیرستان خلک مړېږي دا هم په دغه ته څومره پوهېږي چې دا به څه وخت خدای پاک دوی پورې کړي او دغه کار نه به دوی لاس واخلي او دویم خبره مې دا چې د موږ عمران خان اوس په پېښور کې چک شوی ده د پښتنو په ګټه ده که په تاوان ده د عمران خان یو وخت ویلي و جهاد په افغانستان کې فرض ده په افغانستان کې پښتانه افغانیان مړېږي او دا وایي چې زه هم پښتون یم خان یم او دا څنګه بیا اوس وایي چې د پښتنو نه زه ننګه کوم او دویم دا مې پښتنه ومننه کامیابي م غواړم معلم په خپل مطلب کې کامیابه کړه د موږ سره موږ ځوانان یو تاسو په خدمت کې یو د موږ مینه تاسو په خدمت کې ده کامیابه اوسئ مننه کورم ژوندی اوسئ ژوندی اوسئ مسعود صاحب سوالو ته وپوهېده صاحب ورکړم جواب خلاصه یو خو وروره چې ستاسو په شانتې زلمي وي نو انشاءالله تعالی چې موږ به ازادي خامخا اخلو دا زموږ تقدیر دی چې موږ به ازادي اخلو خبره دا ده څومره پورې چې د قبایلو خبره ده نو په قبایلو کې نن یوازې دا نه چې دا هلته علاقایي چې کوم خلک دی هغه لګیا دي تربیه کېږي او افغانستان ته لېږلي کېږي او په افغانستان کې هلته مسایل پیدا کوي بلکې نن سبا هغوی لګیا دي په پاکستان او پنجابي طالبان هم راځي هلته تربیه کېږي او په افغانستان کې هغوی هلې ځلې کوي خو بل طرف ته پاکستان بالکل مکمل طور یوازې شوی دی نو هر کله چې سړی بالکل یوازې شي نو هغه نازلیونی سپی جوړ شي او هر چاته چکونه اچوي نن پاکستان چې کوم دی د ایران سره د پاکستان دشمني ده د هندوستان سره د پاکستان دشمني ده دغه سره افغانستان سره د پاکستان دشمني ده د خپل د مخې پالیسۍ په وجه باندې په دنیا کې نن سبا یوازې دی نو هغه به همدغه یو لار ورته پاتې ده چې په افغانستان کې هغه خپل ناوړه کارونو ته ور وخي لمنه وخي خو مونږ دا اوس هغه وخت نه دی چې کله شوروي اتحاد د افغانستان نه لاړ اوس شکر الحمدلله په هغه افغانستان کې 3,250,000 زره عسكر دي زموږ نور نشل افغان نشل سکیورټي فورسز مختلف استخباري اراده ان شاء الله دا هغه خبرني او د دینه علاوه نن به د فوجانو رونو سره د 10 میلیونه چې کوم ځوانان دي په آبادی کې چې څونه ځوانان خلک دي دا ټول به خپل رونو سره وګ په ګولاري او د پاکستان چې دغه متعلق 53 حقوق نوي یو امریکن دي چې هغه د تجزیه طرف ته روان دي او امریکا مغرب اون پاکستان د تجزیه نشي بچ کولی دا د تجزیه د پاکستان مقدر دی بالکل و یک نکته دیگر رو ما میخواهیم که اضافه کنیم و ایست که هدف مرام ما ایست که تمام افغانای ما که در اون طرف خط گیرنده است ما با اونا تفهیم کنیم که او برادر مفاد شما که افغانت است عزت و حرمت با افغانت است سایکو شما دیدین که مولوی رقیبه کشتن آیسای کشتن شما وقتی که میبینین که افغانای ما به مفاد افغانستان کلان افغانستان واحد خدمت میکنن و آیسای پاکستان میخواد که اونا را از بین ببره ما رو باور کنین که حال بسیار دولت پاکستان بسیار خطا شده خصوصا امی ملاقات اخیر امی پیشنهادی که دولت پاکستان و دولت نواز شریف با افغانای ما کردن و اونا را گفتن که بیاین ما امرایتون مذاکره میکنیم که در این مذاکره اشفاق کیانی و ظهور الاسلام که رئیس آیسا است اونا خواستار ازی بودن که بیاین که از اونا صحبت کنن اما از طرف برادرای افغان ما کدام جواب داده نشد شما این بذات خود نماینگر عزیز که دولت پاکستان بسیار مضطرب شده خوب برادری مضطرب شده و هدف مرام دیرانجرگه و هدف مرام گام و هدف مرام دکتر صاحب بور ایست که ما کل برادرها را کل دوستا را کل ملیگرایی را کل مبارزین ما یک جای کنیم و با هدف واحد خود پیش بریم که ما همی کار کردیم که امروز شروعش است و این دوام خواهد کرد امید است که شما این موضوع را صحیح تشریح کرده باشیم بله دیرانجرگه بفرمایید در خدمتتان هستم صاحب بله سلام علیکم یک سوال داشتم از برادر بلوچ بفرمایید صاحب
سوال ما است که در صورتی که فرض کنیم یک دولت آزاد بلوچستان ایجاد شود آیا این دولت سر قسمت‌های بلوچ نشینی افغانستان ادعای ارضی نمی داشته باشد؟ بسیار زیاد تشکر سر. بسیار لطف کنید سر. خیلی تشکر از سوال خیلی خوب و مهم شما. اولا همونطوری که ما همیشه اعلام کردیم ما این دورند لاین خط مرزی را سرحد قبول نداریم. این وسیله انگلیس ها یک کشیده شده و برخلاف خواست و اراده ملت افغانستان و ملت بلوچ بوده و هیچ اعتبار و مشروعیتی نداره چون مورد قبول مردم نیست و مردم از همدیگه جدا کرده. ثانیاً ما در مورد برادران بلوچی که در افغانستان هستند همیشه گفتیم و میگیم و همینطوری که برادران پشتونی که در بلوچستان هستند اینا آزادی کامل دارند که هر کجا خودشون هر جور خودشون بخوان تصمیم بگیرن. حق دارند که در افغانستان بمونن چون ملت بلوچ و ملت افغانستان همیشه متحد بودند، برادر بودند ها. اونم برادران پشتونی که در بلوچستان هستند اونا هم حق دارند که اگر دوست دارند به افغانستان ملحق بشن این حق مسلم اوناست. اگر دوست دارند که در بلوچستان بمونن جزء بلوچستان مستقل قدمشون روی چشم ماست مثل هر بلوچ دیگه ها. اینه که ملت بلوچ ما هیچ وقت مشکلی با ملت بزرگ افغانستان نداشتیم. بله. ما اصلا نمیخوایم مرزی باشه بین ما. بله دیرانجرگاه خدمتتون هستیم. عمل کنید سر. بله سلام علیکم. السلام برادر گرامی. عمل کنید سر. ما از دکتر صاحب ببخشید از مشعل خان تکر یک سوال دارم. بفرمایید. سوال نیست که یک موضوع را برش میپرسم. بفرمایید. اجازه است؟ بفرمایید صاحب. تکر صاحب سوال دقیقی در پښتانه چې اخوا اوسیږي د تاسې خواته د پاکستان خواته هغوی خو د مونږ پښتانه نه ډېر ادوانس دی. هلته کې بجلي شته، هلته کې اسفالت سړکونه شته. دا څه ریزن دی چې د هغه پښتانه راشي مونږ سره جاین وکړي؟ په دې کې خو جسټیفیکیشن نشته. دا مونږ پښتانه چې دي دومره پکې ایجوکیشن نشته، پولیټیشن نشته. اوس ګوره پښتانه په هغه د دیوره نه اخوا ښه پولیټیشن اکاډمیک پولیټکس هلته پلی کوي، هلته سټیشن دی، ډاکټران دی، هاسپیټل دی، یعنی ډېر ادوانس دی دغه نه. بسیار فهمیدو صاحب. ولې څه ایکسکیوز دی چې دې خواته راشي؟ ولې موږ پښتانه اخواته لاړ نشي او یو مملکت جوړ نه کړي؟ اوس بلوچستان ته ګوره، بلوچستان کې خو یو ریزه نشته ځکه چې هغوی د اوشن سره دغه دی که هغوی جاین وکړي پښتانه بلوچ بیا یو مرز جوړوي هلته په اوشن کې د هغه نه بغیر دا خو بلکل جسټیفیکیشن به نه وي چې د ښه سیولایز پښتانه راشي ان سیولایز سره جاین وکړي. بیخي صحیح. تشکر صاحب. ورکم جواب. نه خلاصه صاحب. یو خورور خبره داسې را که تا په کال 1990 کې تا هغې ته سوچ وکړو چې پاکستان جدا شو نو په ټول پاکستان کې 450 کارخانې وې او ټول هر څه چې ګونه هغه په هندوستان کې پاتې شو. نن پاکستان چې کوم دی هغه اټومي طاقت دی. بله خبره داسې ده چې که د افغانستان او د پاکستان یو بل سره منافع د ټسل یو بل سره په ټسل کې دي ځکه چې افغانستان د پاکستان نه خپل علاقو تپوس وکړي ځکه هغوی دا هېڅ چېرې نه غواړي چې افغانستان دغه پاتې شي. په کال 1994 کې چې په پنجشیر کې اپرایزنګ و خلک راپاڅېدلو د هغې په شا باندې څوک ولاړو؟ ذوالفقار علي بټو، پاکستان آی اس آی او پاکستان فوج. په کال 1988 کې چې کله انقلاب راغی نو افغانستان خو په پاکستان ګوتې نه دي وهلې. همیشه افغانستان لګیا دی په پاکستان لګیا دی په افغانستان کې ګوتې وهي صرف په دې وجه باندې چې افغانستان دومره دغې طاقت را پیدا نه شي چې دوی د خپلو ځمکو زموږ نه تپوس وکړي. نو دغه وجه ده
همدغه وجه ده چې په کوزه پښتونخوا کې چې د کم د اوسه پورې قومي تحریکونو هغه دوی په پیسو باندې اغوستو نو هغه په هغه تحریکونو کې په خلکو کې دا خبره نه ور پیدا کړې چې زموږ د پلان نیکه وطن افغانستان د پاکستان سره هیڅ تعلق نشته او موږ د پاکستان چې او سټم چې هندوستانو نو دوی چې د هندوستان دغه نه جدا کېدل د انګریزانو نه نو انګریزانو خو سړکونه هم جوړول ریلوی ټریکس هم جوړول اګریکلچر انفراستراکچر هم جوړو ولې دغه کو دا بیا ازادي ولا غوښته دا غوینه خو دا اوس دا غوینه خو د انګریزانو ښه کار کو خبره داره چې د ازادۍ هیڅ قیمت نشته او د هغې پته موږ ته ده چې موږ په کوزه پښتونخوا کې په سکولونو کې خپله ژبه نشو ویلې ما په یو ورځ په سکول کې ژبه نه ده ویلې زموږ کلتور ختم دی زموږ تاریخ ختم دی زموږ د چې کوم دغه کسان دي موږ په کاناډا کې یو پروګرام کوو نو ما د احمدشاه بابا فوټو لګولو نو ما تر کوزه پښتونخوا یو کس راغی دا راشا فوټو دی موږ یې دونه د خپل تاریخ او د خپل ژبه او د خپل کلتور نه لري پاتې کړو ته د دې نه خبر ځکه چې ته په بره پښتونخوا کې اوسې زه په کوزه پښتونخوا کې اوسم د غلامۍ خبر درد هغه سړی چې کوم سړی په خپل غلامي چې کوم سړی غلامي حتی د غلامۍ د درد پته نه لګي و در این حال ما که سوپر پاور جنگ کردیم اگر شما در اون زمانی که شما مقایسه میکردین پیش از حمله روس شما مقایسه میکردین افغانستان که پاکستان شما مقایسه کردن نمیتونین اما امی که شما همینطور صحبت میکنین در مورد خاک و وطنتان امی نظر خوب نظر نیست نظر ما دیرانجرگاه در خدمت رسول امر کنید صاحب سلام علیکم صاحب السلام علیکم گرانو را فرمایید صاحب متین صاحب به شما احترامات ما برسه به محترم ټکر صاحب ته هم او ډاکټر صاحب بور ته هم خپل احترامات لیږم زما سوال د محترم ټکر صاحب او محترم بور صاحب د پاکستان او د بلوچستان پیسه کې همیشه خبرې کیږي همیشه بحثونه کیږي هم په افغانستان کې هم پاکستان کې هم په بلوچستان او هم په خارج کې ولیکن یو مهم سوال زما په نس دا ده چې دا هیڅ وخت چا په دې باندې خبره ونه کړه هغه اصلي منشأ دې چې د مشکلاتو منشأ چې پاکستان ولې په وجود راغی څه هدف دپاره او چا لخوا نه او هدف څه شی او ضرورت د پاکستان د جوړېدو ضرورت چې واړم تاسو دواړو محترمانو نه دا خپل جواب واورم په مننه ګوره وروره چې کله برطانیه هغه دغه نه وتله د برصغیر نه د هغه ټایپ هندوستانو نو هغوی ته د شوروي اتحاد د هغې د نظریې د مخنیولو لپاره ځکه چې هغوی سره یو نظریه وه کمیونیزم د هغې د مخنیولو لپاره هغوی ته په جنوبي ایشیا کې یو داسې ملک پکار چې د هغې نظریې مقابلې هم په نظریې باندې کړې وي او هغه نظریه چې کومه هغه اسلام او د اسلام د پاک نوم چې پاکستان ته ابوالعلا مودودي نه پاکستان وي د اسلام د پاک نوم د هغې دپاره دغه لپاره د پاکستان د ناپاک نوم لپاره استعمال شو خبر داسې ده چې دې کې او د دې دومره ضرورت په سوړ جنګ کې کوډ وار کې دومره ضرورت چې کله لیاقت علي خان دغه ته امریکې ته نو چې لندن ته ورسېد نو په هغه وخت ټرومین چې کوم هغه ول خپله تیاره دغه ته رالېږلې وه لندن ته رالېږلې وه او چې لندن ته لاړ نو ټرومین ورته په خپله په ایرپورټ باندې ولاړو دومره د پاکستان هغوی ته په سوړ جنګ کې ضرورت و اوس د پاکستان هغه ضرورت پاتې نه دی او چې هغه ضرورت پاتې نه دی نو چې خبره د خیر ته ځي هغه به صرف په دې خبر دی چې ښه په ارام باندې تجزیه سي ګیره دې نه به هغه حالت جوړېږي چې کوم حالت په د قدر خان د بم په وجه باندې جوړ شو چې اسیایي ویوي چې منسي قدر خان مونږ یې ګورو چې چېرته ځي او بیا چې کله د ایران انقلاب وشو او په هغې کې امریکې انتظار کو چې دغه به چې کوم دی باچا هغه به کنټرول کړي خو بیا هغه بنیاد پرستي په ایران کې راغله نن د ټولې دنیا لپاره خطر ده با گلان تجارتی میریم وقتی رسیده باز دکتر شما جواب بدین